موږ په لومړي ځل د افسانوي وطن نورستان همدې ډېرې نالیدلې سیمې برګي مټال ته راغلي یو او دا ځل به د خلک او حکومت په مخامخ خبرو خپرونه کې د خلکو په ژوند ژواک، رسم و رواج، ستونزو، غوښتنو او پرمختګونو له ځایي اوسیدونکو او حکومتي مسؤلینو سره غږیږو. له ما سره د برګي مټال ولسوال ښاغلی مولوي رفیع الله ابوزیفان، د امنیه قمندانۍ استازی ښاغلی شمس الرحمن او د ولس په استازولۍ را سره قومي مشر مولوي عبدالفتاح. زه شوکت اعتمادي یم، تاسې د بحث قدرمنو برخوالو، ځایي مشرانو او ځوانانو او د کونړ ملي راډیو ټلویزیون لیدونکو او اوریدونکو ستړي مه شئ. ولسوال صاحب، بحث به له تاسې را پیل کړو. وروستیو جګړو برګي مټال هم زیات اغېزمن کړی و. وضعیت اوس څه ډول دی؟ خلک خپل عادي ژوند ته بیرته راګرځېدلي دي؟ الحمدلله، اول خو ستاسو راتګ د لرې پرتې سیمې ته زموږ د اطرافي ولسوالۍ ته نو خیر مقدم کوو. دویمه دا ولسوالۍ واقعا دلته جنګونه شوي دي، مشکلات ډېر پېښ شوي دي، نو ډېر مشکل سره ولس مخ لاس ګریوان وو. الحمدلله اوس نو فتوحاتو نه وروسته نو په دې ولسوالۍ کې امنیت دی، ستونزې مشکلات نشته. اگر کې د مخکې ورځو کې دا 2 میاشتې لارې بند وو، نو اوس بیا عادي حالت ته خلک راګرځېدلي. له هغې ورځې راهیسې چې په دغه سیمه کې جګړه وه، لارې بندې وې، خلک له څومره ستونزو سره مخ؟ نو دا تقریبا چې کم 2 میاشتې د خلکو د لار بند وو. پاکستاني رژیم د لخوا مکمل دا مشکلات ډېر مشکلات سره خلک مخامخ وو. غذایي مواد نه وو، نور څه نه وو، هېڅ لکه اسانتیاوې د خلکو ته موجود نه وي. حکومت څه وکړه بیا؟ لله الحمد. اوس نو حکومت راغی، امارت اسلامي تقریبا د اول جوبا کومک د وزارت حوادث د طرف نه نو دا غنم 1000 بوجۍ د برګي مټال ته 2000 بوجۍ د کمدش ته نو ولس مشکلات هغو سره څه نه څه حل شو. نو بیا هم ولس ډېر د کومکي موادو دغه ته ډېر اړتیا لري. په تېرو کلونو کې برګي مټال د یوې ناامنه ولسوالۍ په توګه پېژندل کېده. له هغې ورځې راهیسې چې اسلامي امارت واک ته رسېدلی دی، خلک د اسلامي امارت سره څومره همکار دي او دغه اسلامي امارت او ډاډمن امنیتي وضعیت د خلکو په ژوند کې څومره مثبت بدلون ته لاره رامنځته کړې ده؟ الحمدلله دا خو تاسو ته بهتر معلوم دی. نو دلته 20 کاله جنګونه وو، نو په دې ولسوالۍ کې هېڅ نو خدمت نه دی شوی، لکه معارف بخش کې، دا رنګې صحت بخش کې، دا رنګې تاسو خپله ولیده سړکونه، نو دا ټول سړکونه د بریکون نه واخله تر دغه پورې اخره پورې دا سړکونه هم خراب دي. نو دا زموږ ولس د ولسوالۍ ولس دا سل په سل کې امارت اسلامي سره همکار دی، نو په څنګ په څنګ الحمدلله د حکومت سره ولاړ دی. پخوا خو به بهانه وه چې ناامني ده، جګړې دي. اوس خو اسلامي امارت واک ته رسېدلی دی، یو ډاډمن امنیتي وضعیت او فضا رامنځته شوې ده. حکومت څومره ژمن دی چې دغه خلکو سره به د دغه سړکونو د صحت په برخه کې، د معارف په برخه کې همکاري وکړي؟ واقعا مخکې خو نامني وو، دا بانې هم چې لکه دلته کارونه نو امن نشته او دغه اطمیناني نه وو. نو لله الحمد امارت د راتلو سره نو دلته مکمل امن دی، نو امنیتي ستونزې مونږ هېڅ نه لرو. نو انشاءالله ډاډ ورکوو ولس ته هم. نو څه خدمتونه خو شوي دي، نور خدمتونو ته اړتیا لرو. موږ مشران نه دا غوښتنه لرو چې د سړک بخش کې، معارف بخش کې، صحت بخش کې نو توجه وکړي دې ولسوالۍ ته. ولسوال صاحب، د دې سیمې د یو حاکم په توګه کومو چارو ته داسې اړتیا لیدل کېږي چې ولس لپاره هوسا ژوند رامنځته شي؟ نو په دې کې تقریبا زما په نظر خو دلته نو مونږ دا مخابراتي سیستم وصل نه دی په دې ولسوالۍ کې، برګي مټال کې. نو دغه یو پایه د 2-3 کلو کې کار کوي، نو د دې مرکز نه تر اطرافه پورې 90 کیلومتر نور سړک دی. نو کلی دی، ولس دی، هغه ټول د دې د ارتباطي سیستم نه محروم دي. مونږ مشران نه غواړو
چې دلته موږ ته دا پای 2-3 پای نور هغه کی او د ولس مشکل حل کی او بل ستونزه د سړک دی نو دا سړک اساسي ستونزه دی نو تقریبا د موږ نو د ولسوالۍ نه کونړ ته بل ولایت ته جزو تقریبا 8 غنټې زموږ مسافت دی په پای کې دا سړک اول نه تر اخره پورې خراب دی موږ مشران نه دا غواړو چې په دې سړک کې توجه کې دا سړک موږ ته جوړ کړي د ولس ته نو درېیمه مشکل اساسي نو دلته تقریبا نو زموږ د ولسوالۍ نفوس نو 80,000 پورې دلته نفوس دی نو دا خلک معاش دپاره نور دغه حکومتي ارګانونه نور معلمین نو دیو یو کابل بانک یو دغه دلته راشي او دلته اوس هغه معاش دپاره دي ځنه کونړ کې مکسر زموږ مشکلات نه حل کېږي زموږ خلک ځي غریب خلک ننګرهار ته ځي نو هلته یو ورځ 2 ورځ په دې لارو کې لګي نو کم چې د دوی هغه غریبي دی هغه لارې کې تلي مشکلات دغه مشکلات سره مخامخ هم دا غوښتنې مو له مرکزي حکومت سره شریکې کړي مرکزي حکومت سره څو ځله شریک کړي دي موږ اوس ستاسو د لارې موږ دا غواړو چې دا زموږ فریاد دی د ولس فریاد زموږ مشران د ولس وایي ډېره زیاته مننه بېرته به تاسو سره ګرځو مولوي صاحب عبدالفتاح له نیکه بخته برګ مټال پراخه طبیعي زیرمې لري اوبه ځنګلونه معدنیات ستاسې ژوند څنګه دی اړتیاوې مو پوره دي بسم الله الرحمن الرحیم موږ ټول نه مخکې ستاسو راتګ ته هرکلی کوو چې لرې پراته سیمې ته راغلی او زموږ د قوم د غوښتنو د انعکاس لپاره یعنې تاسو دلته راغلی یاستئ منندوی یو موږ دلته طبیعي زیرمه موږ ډېر زیات لرو لکه اوبه دی ټول نه غټ زموږ شتمني دی ځنګل لرو معدن لرو لیکن دې نه پوره استفاده موږ تر اوسه پورې نه دی کړی امارت اسلامي څخه موږ دا امکانات نه لرو وسایل نه لرو لکه معدن چې دی هغې فني استخراج نه کېږي تقریبا 200 ګروپونه هغوی کې 2-3 ګروپ کامیابېږي نور ناکامېږي بیا مشکل سره خلک مخېږي کله چې امارت لخوا فني استخراج شي نو بیا ټولو یعنې ځوانانو ته کاري فرصت هم برابر شي بیا زموږ ژوند یعنې پرمختګ وکړي اوسنی کوم استخراج چې کېږي غیر فني دی اوسنی کوم استخراج دا تقریبا فني نه دی مکمل وسایلو سره ښه مجهز طریقې باندې چې دا راوایستل شي بیا ټولو خلکو ته هم دا کفایت کوي کار روزګار برابرېږي بیا مالیې په حساب باندې حکومت هغه مالیه هم قوي کېږي حکومت هغه شتمني ته هم دا شتمني هلته هم ځای په ځای کېږي بلې پیله د قانون استخراج شروع دی اوس خو نه دي شروع تقریبا یو میاشت 2 وروسته بیا کار شروع کېږي اوس خو یخني دی نو هلته واوره ده بیا کار نه کېږي کله چې کارونه پیل شي څومره ځوانان ستاسو په دغه معدنیاتو کې په کار بوخت دي هلته تقریبا یو 100 کې 10% کسان بیا هلته کارونو کې بوخت دي بیا هغه اکثر ناکامۍ سره مخامخ کېږي په هیواد کې ګڼ شمېر ځنګلونه په پخوانیو نظامونو کې قطع شوي وو په بېرحمانه ډول پرې شوي وو د نورستان ځنګلونه تر ډېره بریده لا هم هماغسې ولاړ دي روغ پاتې شوي دي دا ځنګلونه حکومتونو ساتلي که ولس په خپلو مټو ساتلي دا ولس ساتلی دی څنګه به وساتي دا ولس یو اندازې پورې ساتلی دی تقریبا چې څوک چې زیات یعنې قطع کوي نو بیا هغوی یو اندازې پورې کنټرول کړی دی لیکن پوره ساتلی موږ نه شو حکومت څخه اسلامي امارت څخه زموږ تقاضا ده دا خو زموږ طبیعي شتمني ده دا د منطقې ده حتی ملت په سویا باندې د ملت ښکلا ده کله چې دا د اوبو په ذریعه قوي برق چې جوړ شي نو انشاءالله دا ځای په ځای بیا ولاړېږي که نه وي نو داسې سون مواد موږ نه لرو همدغسې قطع کېږي یا 10 کاله 20 کاله وروسته دا ټول له منځه ځي او ځکه یو قوي برق موږ دپاره جوړ شي او امارت اسلامي موږ سره وعده هم کړی دی چې 1 میګاوټ 1.5 میګاوټ برق تاسو دپاره جوړوم او سروې هم شوی دی انشاءالله موږ منندوی یو هیلهمن یو چې باید دا کار عملا شروع شي مولوي صاحب د ځنګلاتو په برخه کې غواړم تم پاتې شم له هغې ورځې راهیسې چې اسلامي امارت واک ته رسېدلی د شنې قطعې په نوم باندې یوه قطعه رامنځته شوې ده دغه قطعه څومره د ځنګلونو په ساتنه کې کامیابه او بریالۍ ثابته شوې ده هغوی تقریبا یو اندازې پورې هغوی کار کړی دی یعنې غیر قانوني یعنې قطع کولو باندې هغوی یو اندازې پورې کنټرول کړی دی بیا هغې نه علاوه یعنې جنګل قطع کولو نه بغیر موږ دلته ژوند مشکل دی نو ما خو مخکې وویل چې دلته قوي برق چې جوړ نه شي نو دا ځنګل قطع کول نه ودرېږي قومي تړې او ناغې لا هم په دې سیمه کې شته قومي تړ او ناغه هم سیمه کې شته دومره مؤثر نه دي چې موږ احتیاج لرو نو دغه لرګیو ته دغسې کار روزګار بېروزګارۍ سره بیکارۍ سره مخامخ یو څه کول پکار دي
کول دا پکار دی چې یو موږ لپاره کاري فرصت برابر کړي اسلامي امارت. ډېره زیاته مننه. بېرته به هم تاسو ته راګرځو. شمس صاحب پخوا دا سیمه ناامنه وه، هېڅ چا په ډاډه زړه باندې تګ راتګ نه شو کولی. کله چې اسلامي امارت واک ته رسېدلی دی، یو په هېواد کې ډاډمن امنیتي وضعیت رامنځته شوی، چاپېریال رامنځته شوی دی. ولسونه له حکومت سره څومره همکار دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول رادیو تلویزیون نه مننه کوم او زمونږ دا ولسوالۍ ته سفر وکړ د خلکو مشکلات او د رفع کولو لپاره، د خلکو اواز او میډیا ته رسول لپاره تاسو دلته زحمت ایستلی دی. اول تاسو نه مننه کوم. دویم دا دی دا مخکې د 20 کاله مخکې د برګي مټال ولسوالۍ نه امن و. انشاءالله اسلامي امارت راغلی دی، امن امنیت دی، خلکو اوږه په اوږه امارت سره ولاړ دی، هېڅ ستونزه نه لري، مشکل نه لري. مشکل زمونږ اساسي مشکل خو مخکې ولسوال صاحب ذکر وکړ، دغه زمونږ مشکل دغه دی، عمومي سړک دی. سړک اول مهم مشکل سړک لرو، بیا د کلینیک دی، مکتب دی. دلته هېڅ حکومت د طرف نه مونږ دغه وداني نه لرو، مونږ نه ولسوالي وداني لري، نه قومنداني وداني لري، نه مکتب وداني لري. ما پوښتنه وکړله چې ولسونه د دولت سره څومره همکار دي؟ پوره 100% همکار دی، خوشحاله دی، ښه همکاري د حکومت همکار دی، دغې سره ملت سره او عوام هم حکومت سره ښه اوږه ولاړ دي، څه مشکل نشته انشاءالله. د تاریخ په اوږدو کې د پخوانیو نظامونو پښې هم دلته لړزېدلې او ښوی شوي. له هغې ورځې راهیسې چې اسلامي امارت راغلی، د اسلامي نظام په استحکام کې د ولس له ډاډه تاسې برخمن یاست؟ انشاءالله ډېر برخمن یو. که اړتیا پیدا شي دا ولس له تاسې سره اړتیا پیدا شي دا ولس موږ سره اوږه په اوږه ولاړ دي، انشاءالله څه مشکل نه لرو. څه موده وړاندې چې دا سیمه ناامنه شوه، جګړه راغله، ولس له تاسې سره ولس موږ سره و. انشاءالله ولس موږ ته اطمینان هم راکړی و، موږ تاسو سره څه مشکل یې اوږه په اوږه ولاړ یو. موږ داسې کوم ګامونه د امنیتي ځواکونو له لوري اخیستل شوي دي چې پخوا نه وو، ناامني وه، ستونزې او مشکلات وو، اوس مو د ډاډمن چاپېریال په رامنځته کولو کې کوم ګامونه اخیستي؟ موږ اوس دا ګامونه اخلو انشاءالله. زموږ څه هر ځای ته سیلان تفریح کولی شي، څه مشکل نه لري، یره پکې نشته، امنیت دی او څه دغه خلک کابل نه راځي او که ځای نه راځي، دا سیلان راځي دلته، هېڅ ستونزه نه لري دلته او ډاډمنه دی، امن دی، څه مشکل نه لري. خلک هم دا څوک چې راځي دغه همکاران دي دلته. هغه سیلانیان چې له نورو ولایتونو دې سیمې ته راځي، تاسې څومره ډاډ ورکوئ چې د هغوی سر او مال به خوندي؟ انشاءالله 80% موږ سل چې ونه وي نو 80% موږ ډاډ ورکوو چې دلته څه مشکل نه لرو، امن دی، راشي او سیلانیان خپل وطن دی ولیدي او آب و هوا نه خوند واخلي او د شتمنۍ دغه سرسبد نه خوند واخلي. دا سیمه څومره د طبیعي زیرمو زیږنده ده، ورسره په څنګ کې دا سیمه د سیال او د سیاحت لپاره نورې ښکلاګانې هم لري. ښکلاګانې خو زموږ دا دی، ځنګلونه دی، طبیعي هوا دی او دا اوبه دی، زموږ دا ښایسته هوا دی او دا خپله طبیعي هوا دی، دا طبیعي ځنګلونه دی، مشکل نشته دلته. ولسوال صاحب، د حکومت له لوري په دې سیمه کې څومره پراختیایي پروژې ترسره شوي او څومره د کار لاندې؟ نو الحمدلله نو کم وخت نه چې امارت اسلامي راغلی دی دلته تقریبا د کلو کې فرعي سړکونه لکه د پپړا سړک شو، نو لکه د ساڼه بره کم کلو کې چې فرعي سړکونه دي، بعضې سړکونه والي هم دي. نو د هغې نه علاوه د علاقه کې ډېر مشکلات دي، لکه مثلا نو دا عمومي سړک مشکل مونږ لرو چې دا فراغ شي، او بیا د کلینیک بخش کې لکه داسې اساسي کلینیک نه لرو چا لکه 50 بسترې کلینیک مراجعینو ته هغه کفایت وکړي. دغه نورو برخو کې ډېر مشکلات مونږ لرو. د ولایت په کچه حکومتي ادارو د دې سیمو درو ته څومره پاملرنه کړې؟ دلته به داسې سیمې او درې وي چې هغې ته لا هم سړکونه نه دي تللي، خلک یې له ستونزو سره مخ دي. او شته بعضې درې شته، لکه دا منلګل دره دی،
په دې کې سړک نه دی تللی نو بعضې بره درې دي هغو ته بعضې ځایونو ته سړک نه دی تللی خو الحمدلله ولایت هم ډېر توجه کړی دی خپل وس مطابق کار کړی دی نو موږ نور هم غواړو چې باید مشرانو توجه وکړي کوم داسې اساسي کارونه دي چې د اسلامي امارت پر راتګ سره ترسره شو نو لکه امارت اسلامي راتلو سره دا خو ټول نه لله الحمد دا امن دی نو مخکې به دلته د شپې تګ او د ورځې تګ بالکل امکان نه درلودو اوس دې ځای نه شپې حرکت وکړه کابل ته قندهار ته بل ځای ته نو هېڅ امنیتي مشکل نه لرو ډېره نو دا یې پرمختګ دی د امارت اسلامي ډېره مننه مولوي صاحب برګي مټال او کامدېش هغه ولسوالۍ دي چې تر ډېره تاریخي سیمې او عابدات پکې دي کامدېش کې د پخواني ټولواک ظاهر شاه بابا کور دغې ته ورته نور تاریخي عابدې شتون لري څومره مو دغه تاریخي عابدات ساتلي دي او خوندي دي هغه ابداد تاریخي او اندازې پورې خو ساتل شوي دي او اندازې پورې بیا انقلابي شرایطو کې څه وران ویجاړ شوي دي دغه ابداد تاریخي او څخه تګ زموږ مخامخ د قلعه چې دی دا پخوا زموږ تاریخي او ځای و او بیا انقلابي شرایطو کې دا وران شوي دی او دغسې دې پورې بس بیا بل ځای کې مونږ ځای دغه کړی دی ولسوالۍ دپاره او نور دا بره زموږ دغه ځای چې دی دا پخوا ابداد تاریخي دی پخوا یعنې برکلي په نوم باندې دا ځای یادېده بیا کوز کلي او بر کلي خلکو جنګ کړی دی او بر کلي خلک بیا شړل شوي دی دغسې دا هم یو تاریخي ځای دی دا تپه چې لیدل کېږي که نه غونډۍ تاریخي ځایونه څخه په دې پسې یا په دې پورې تړلي تاریخي روایات څه دي چې دلته څه وو تاریخي روایات خو دلته هلته هم خلک میشت وو دا لاندې هم خلک میشت وو دا کلي نه وو مخکې ټول هغه کلي کې اوسېدل بیا مرور د زمانې سره د حکومت نه اجازه واخیستل شو بیا خلک دلته میشت شو یعنې د برګي مټال د خلکو لومړنی استوګنځی چې وو هغه همدغه سیمه وه همدغه سیمه وه کله چې د نورستانیانو نوم یادېږي یو ډېر پراخ کلتور ورپورې تړلی د انسان ذهن ته راځي اوسنیو نورستانیانو د پخوانو په څېر باندې خپل کلتور هماغه شانه ساتلی یو اندازې پورې تغییر خوړلی دی دغسې ښه کلتور ښه اسلامي عنعناتو سره چې کوم برابر دی هغوی ساتلی دی نور داسې جاهلانه کوم رسم رواجونه دی هغو بېرته پرېښی دي څه کول پکار دي چې زراعت عصري شي او ورسره په څنګ کې مالچارونه زیات شي د مالونو ساتنې او پالنې ته پام وشي ځکه چې زه باوري یم چې د نورستانیانو ژوند په همدغه مالدارۍ باندې ولاړ دی څه کول پکار دي چې دغه مالدارۍ ته وده ورکړل شي داخلي کچه باندې خو زموږ اسلامي امارت مسؤلینو څخه همیشه تقاضا کوو چې دلته دا د زراعت او مالدارۍ وطن خو دی او دلته یو کلینیک جوړ شوی دی هغه کلینیک باید مجهز شي هغې د ذریعه باندې دارو درمل یعنې حیواناتو لپاره برابر شي چې کله کله مرضونو سره مخامخ یو اساسي غوښتنه زموږ دا دی چې ولسوال صاحب هم ناست دی بره دا خوشتپه کانال لاندې کوم زموږه چې اوس یعنې هلته ویاله روان دی تقریبا یو 10% کار پاتې دی وایي دغه ځای لاندې باید نورستانیانو ته هلته ځای ورکړل شي ځکه چې دا خو زموږ د ژوند لپاره کفایت نه کوي هلته باید خلک تقریبا 80% خلک هلته دې باید منتقل کړی شي دلته ژوند آینده لپاره مشکل دی ډېره زیاته مننه تالار ته به راګرځو بیا به بیرته له تاسو سره خبرې هم کوو درنو کتونکو تالار ته ګرځو او د تالار د ګډونوالو نظرونه او پوښتنې غوښتنې به راخلو څوک له درنو میلمنو نه پوښتنې لرئ مهرباني وکړئ هغه به لومړي کتار کې چې ورور دی هغه ته مایک ورکړه زما نوم غلام رباني ده د برګ مټال د غربي کلي اوسېدونکی یم زما خواست د ولسوال صاحب څخه دا دی چې د تعلیم او تربیت بخش کې مونږ دلته مسلکي زراعت لیسه لرو او همدغسې نور د ذکورو لیسه لرو دغسې نور هم مکتبونه دلته وجود لري خو زما تقاضا دا ده مونږ دلته استادان لرو خو مسلکي استادان او کمبوتي سره لږ مخامخ یو باید دلته څنګه چې دا استادان دلته موجود لري د دوی سره علاوه نور داسې مسلکي استادان د اضافه شي تعلیم او تربیه بخش کې کم شاګردان درسونه زموږ دلته وایي دا خو زموږ آینده دوی پورې تړلی دی د دې وطن آینده دوی پورې تړلی دی خو دغه تعلیم او تربیه بخش کې مسلکي استادان استخدام شي او تر څو زموږ د نوي نسل چې کم تعلیم حاصلوي او دوی دغه مسلکي استادانو څخه او ښه برخمن شي ډېره مننه ډېره مهرباني بل کوم ورور پوښتنه لرئ زما نوم لقمان دی
د نورستان ولایت برګ مټال غربي کلي اوسیدونکی یم. زما پوښتنه د ولسوال صاحب محترم څخه دی، مخکې څه رقم چې شیخ صاحب او ولسوال صاحب خپله یادونه وکړه، دغه اوبه غټ شتمني چې مونږ لرو، دې کې هغه بند برق جوړولو کومه پروسه چې روانه دی او هغه څه ډول دی او کله عملي کیږي؟ یوه پوښتنه دا دی. بله پوښتنه زما امنیه قمندانۍ مسؤل څخه دی چې تاسو په کومه معیار دغه ځوانانو د امنیت ټینګښت لپاره یو اړینه ماده او اړینه دغه رول لري او په کومه شرایطو سره کولی شي چې ځوانان راشي امنیتي خپل امنیت تدابیر نیولو دپاره امنیتي ارګانونو سره یوځای شي او ځان پکې شامل وګرځوي؟ مهرباني وروره مهرباني. بله پوښتنه ولسوال صاحب څخه دی چې دغه سړک چې مخکې تاسو یادونه وکړه دا ډیر پخوا ظاهرشاه دوران کې دا یو ځل جوړ شوی دی او هغه وخت څخه تر اوسه پورې یو حکومت دغه تیره 20 کلونو کې خو ناامن او بد امني و، دې کې ډیر کړاوونو سره مونږ ولس مخامخ وو. اوس الحمدلله دغه 4-5 کاله کېږي اسلامي امارت حاکم شوی دی او فتح څخه وروسته امن امنیت دی، هیڅ ډول مونږ امنیتي ستونزو سره مخامخ نه یو. نو دغه سړک جوړونو په برخه کې څومره کولی شي ولس ته ډاډ ورکړي او کله دې دپاره اسلامي امارت اقدام کوي؟ هغه دریم قطار کې چې ورور دی هغه ته مایک ورکړي. زما نوم ولی الله دی او زه برګ مټال شرقي کلي اوسېدونکی یم. زما سوال ولسوال صاحب څخه دی، د مجاهدینو لیکو کې بل عوام خلک د مجاهدینو صفوفو کې اخیستلی شي، مثال سړی ورشي هلته خپل ځان نظامي دغه کې واچوي، مثال د عوام خلک د ورځې او د نظامي لیکو کې ځان برابرۍ یا هلته داخلي کې داسې داخله یا لیکو کې شاملولی شي که نه؟ داسې یو سوال زما دی. ولسوال صاحب د تالار له ګډونوالو غلام رباني ورور وویل چې موږ دلته ښوونځي او مسلکي لیسې لرو ولې مسلکي استادان نه لرو. د دغه مسلکي ښوونکو نشتون څومره ویل کولی شو چې دغه ستونزه حل شي او مسلکي استادان او ښوونکي موږ په دغه لیسو کې استخدام؟ نو واقعا د دې وروره پوښتنه په خپل ځای صحیح دی. نو دا ستونزه موږ لرو، انشاءالله موږ نو معارف ریاست سره دا خبره شریک کړې د ولایت مقام سره، انشاءالله دا ستونزې به هم حل شي انشاءالله. د لقمان په نوم یو ورور پوښتنه وکړه چې تاسې د بند برق یادونه وکړه، کارونه کله شروع کېږي او څومره وخت کې به دغه کارونه بشپړ شي؟ مخکې زموږ مشر هم یادوري وکړه، نو سرویس شوی دی، نو انشاءالله موږ هم دې ته منتظر یو د هغو جواب ته، نو انشاءالله نږدې ورځو کې دا کارونه به هم شروع شي. ډېره مننه ډېره مننه. قومندان صاحب یو ورور پوښتنه وکړله چې څنګه عوام خلک او خصوصا ځوانان کولی شي چې امنیتي لیکو کې خپل ځانونه شامل کړي؟ دا زمونږ خلیفه صاحب هر ارګان مکتوب ورکړی دی او دا کم ځوانان چې دغه نظامي لیکو کې د جذبولو کې جلب ضبط ته مراجعه وکړي او جلب ضبط موږ ته مکتوب رالیږلی دی. کم ځوانان چې دغه پولیسو کې شوق لري او وطن خدمت دپاره شوق لري او موږ ته مراجعه وکړي، دا باید ولایت ته لاړ شي، جلب جذب ته مراجعه وکړي، انشاءالله هلته لیکو کې دا شاملوي مشکل نشته. ډېره مننه. ولسوال صاحب یو ورور پوښتنه کړې وه چې برګ مټال ته غځېدلی سړک د ظاهرشاه د پاچاهي او د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی و، د هغه رئیس کې بیا چا یې نه د جوړولو او نه د ترمیم کولو کارونه وکړه. اوس خو شکر صلح ده، امنیت دی، یو ډاډمن امنیتي چاپېریال رامنځته شوی دی. څومره ډاډ ورکوئ چې د سړک په برخه کې به د دې سیمې د اوسېدونکو دغه ستونزې حل شي؟ نو الحمدلله زه سل په سلو کې ډاډ ورکوم، تقریبا دا د ظاهرشاه وخت نه دا سړک والی شوی دلته، خو چونکې دا ششپایي ګاډي تقریبا د کامدشه پورې راتلو، نو وروسته د فتح نه نو موږ د والي صاحب په همکاري باندې کوشش وکړو دا ششپایي ګاډي دلته برګ مټال ته ورسوو. نو نور هم موږ کوشش لرو، مشرانو موږ سره وعدې کړې دي، نو دا سړک به نور پراخېږي، انشاءالله قوم ته سهولیت پیدا کېږي انشاءالله. ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه. تاسې د بحث درنو میلمنو او د قدرمنو ګډونوالو او د کونړ ملي راډیو ټلویزیون لیدونکو او اوریدونکو مننه چې زموږ خپرونه مو واورېدله
د خلک او حکومت مخامخ خبرو خپرونه مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. یو ځل بیا چې زه او شوکت اقبادي ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم. تاسې ټول په پاک رب سپارم. پاک الله مو مل شي.